اللہ فرمائی ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ او بعض د خلقنا هغه خلق دی چې د رب العالمین د رضا د حاصلولو دپاره خپل مال او نفس خرڅوي د دې دپاره چې رب العالمین راضي شي. کله چې صہیب رضی الله عنه ایمان راوړلو د اصل نوم صہیب بن سنان الرومی او د عربو د قبیلې نه د رومي ځکه وایي چې دی اسیر شوی و په روم کې. ډېر هوښیار انسان او ډېر تاجر انسان او ډېر مالدار او کله چې ایمان راوړو د ایمان داسې و چې کله دی اراده یې وکړه د مکې مدینه طرف ته هجرت کولو نو قریش او مشرکین دا ټول سور باندې او صہیب رضی الله عنه راونیولو هجرت کولو ته نه پرېښودلو. صہیب رضی الله عنه ته فرمایل اے صہیب ته ډېر غریب وې ته مالدار شوې مکه کې غواړې چې خپل مال مدینې ته یوسې تر څو پورې موږ تا نه پرېږدو. نو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سره محمد رسول اللہ داسې مینه وه الله رسول دومره ور باندې ګرانو. صہیب رضی اللہ عنہ ورته فرمایي چې ای د مکې قریشو که زه خپل مال او دولت او جایداد هر څه تاسو ته پرېږدم یا تاسو به ما هجرت ته پرېږدئ او که نه؟ کفار خو د مال او دولت وږي او ورته ویلې بلکل دا مونږ ته پرېږده مونږ به تا پرېږدو مقابل کې. نو صہیب رضی الله عنه ټول مال او تجارت دوی ته پرېښود او د الله په لاره کې هجرت وکړ. نو الله وفرمایل ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. صحابه کرام داسې خلق دي چې د رب العالمین د رضا د حاصلولو دپاره مال او جایداد او تجارت هر څه نه تېرېږي د الله رضا حاصلوي. صہیب رضی الله عنه هجرت وکړ. رب العالمین یې په تایید کې دا آیاتونه راولېږل. مفسرین لیکي چې دا آیات د صہیب رضی الله عنه مبارک راغلی ده کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېد. محمد رسول الله ورته وفرمیل ربح صہیب ربح صہیب. صہیب ګټونکی شو صہیب ګټونکی شو. ولې صہیب هغه صحابي و چې د الله دپاره مال نه هم تېر شو خپل تجارت نه هم تېر شو او دارنګ خپل کاروبار پرېښود د الله دپاره هجرت وکړ. څوک چې د رب العالمین دپاره هجرت کوي الله او رسول ورته ډېر ګران وي نو رب العالمین به داسې حفاظت کوي لکه صہیب رضی الله عنه. ځکه هغوی ته د الله رضا د هر څه نه ډېره غوره وه. دا ټول مال یې د الله د دین نه حفاظت دپاره پرېښودلو. نو ځکه خو رب العالمین هغوی ته فرمایي ای صحابه کرامو تاسو نه زه راضي یم تاسې ما نه راضي شئ. آمنو کما آمن الناس. ای خلقو داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې صحابه کرامو راوړی ده.